یو ورځ ابو بکر عمر و عثمان رضی الله عنهم لمبل نبی علیہ السلام په تیږه ورته ناست و. چل یې جوړ که د عثمان صاحب داسې عجز سړی و. نو عثمان رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق صاحب عمر چل جوړ که چې دی به اوبو کې ښه منډو. نو چې پسې رامنډه یې کړله ده هغه ته رامنډه کړله. رسول علیه السلام هلته په تیږه سیل ته ورته ناست و، هغه ته یې رامنډه کړه. نبی علیه السلام ورته ویلې چا چې ما نه امن غوښت ما هغې ته امن ورکړ. څومره خوند کوي طالبانو. دا نه چې تسپې واړوه دا ژوند داسې ژوند طالبانو نورم ده. ژوند ډېر خوندور ژوند ده. د رسول صلی الله علیه وسلم یو کتاب د طالبانو دا کتاب هم پیدا کوي، الفقاه والمزاح، زبیر ابن بکار جوړ کړی. ډېر ښه کتاب د طالبانو، ډېر خوندور کتاب ده. یعنې دا اکثره د صحابه او د تابعینو هغه رسول صلی الله علیه وسلم طالبانو ته ورته ګوره رسول علیه السلام به دومره خوندور ګپ کله لګوه صحابو سره.